په دې موجوده سفر کې د یو دوه سیزونو ناشنا غوندې مشاهده مې کړې ده، نو د هغې بیان درته کوم. یوه خبره خو عامه داسې ده چې کله عام خلک حج ته لاړ شي او یا عمرې ته لاړ شي، نو دوی یو عمره هلته کوي د جعرانې نه. چاته دا ځای معلوم هم وي او چاته نی معلوم. که چاته نی معلوم نو د جعرانې د هغه عمرې د سعادت نه محروم پاتې شي، او که چاته هغه ځای معلومه وي نو پته ورته نه لګي چې زه د دې جعرانې نه د عمره کوم او دلته ولې رالم، د دې جعرانې زما د دې عمرې څه حیثیت دی او دلته نه ولې عمره کوم. ځکه عمره چې سړی د حرم د حدوداتو نه بار اوزي زمین حلوه ته وایي، د هر ځای نه عمره کېږي. که یو سړی د مکې نه جدې ته لاړ، د هغه ځای نه عمره کوي هم ته کېږي. که یو سړی عرفات ته لاړ، عرفات هم زمین حل دی او د هغه ځای نه عمره کوي بیا ته کېږي. او که یو سړی د مدینې منورې په روډ باندې تنعیم ته لاړ، تنعیم هم زمین حل دی او جماعت جوړ شوی د مسجد عائشه، د هغه ځای نه څوک عمره کوي هم ته کولی شي. نو دا جعرانې ته خلق ولې ځي او د هغه ځای نه عمره کوي؟ جعرانه دا د مکې مکرمې نه بار د مدینې منورې او د طائف د مینځ کې د مدینې د روډ نه سړی بیل شي او بیا د طائف روډ نه بیل شي، تقریباً 18 17 یا 20 کیلومیٹر کی یو ځای راځي. خلق التزی او د هغه ځای نه د عمرې نیت کوي. ولې کوي؟ حضور پاک د دغه ځای نه یو عمره کړې ده په 8م کال د هجرت باندې، او ولې ته عمره وکړه؟ حضور پاک چې کله مکه مکرمه فتح کړه، نو د مدینې نه چې کوم لښکر د نبی علیہ السلام سره تللی و دا 10,000 کسانو تقریبا، او بیا په مکه کې ورسره 2,000 صحابه کرام نورم ملګري شو، څه د مکی وو او څه د غیر چاپیره قبایلو 12,000 شو. نو د طائف په روډ باندې، د طائف په لاره بعض قبیله اوسېدلې، حوازن ورته وي او ثقیف ورته وي. دا ډېر جنگجو خلکو، قبایلي خلکو او جنگیان خلکو، او د غشو د وشتو د دوی ډېر لوی تاریخي مهارتو. هغې ویرېدل چې مسلمانانو مکه فتح کړه نه طائف ته مخه ونه کړي او په موږ باندې حمله ونه کړي. نو هغې خپل میټینګونه وکړل او بیا فیصله په دې وکړه چې مسلمانان په موږ خامخا راځي، نو موږ به مخکې شو په مسلمانانو به حمله وکړو. نو هغې د 100,000 کسانو یو مضبوط لښکر تیار کړ. 100,000 خوله لري، ډېر لوی شی دی. او داسې لښکر یې تیار کړ چې ټول یې مسلح کړل، هر یو له لینده او غشې ورکړل او تورې والا ورکړې، او چې کوم یې مشر و هغه دا فیصله وکړه چې موږ به ځان سره خپلې ښځې او بچي بوځو. یو بوډا سپینګیرې و درید ابن سما، مخکې به د دوی د جنګونو مشري دغې بوډا کوله. نو هغه بوډا هم ځان سره په ډولۍ کې کېنو، دکه د ګرځېدو نو وی دې ځان سره بوځو او د ده جنګي ډېر لوی مهارت دی، د نه به مونږ هدایات اخلو، مشورې به ورسره کوو او د ده په فیصله به مونږ کار کوو.
نو د مکی او د طائف په میانس کې او علاقه راځي حنین وته وای. اوس هم د مکی مکرمه نه کم روډ 3 روډ دی د مکی او د طائف په میانس کې چې کم په سیر کبیر باندې لوی روډ راغلی دی، نو په دغه لار باندې د حوازنو دا ځای راځي. دا یو ناشنا دره ده او غیر چاپیره غرونه دي او په غرونو کې لارې دي. دی رالل دا 10,000 لښکر د حوازن او د ثقیف، او په دغه درو کې دوی خپل کمین ونیوه او هغې کې غیر چاپیره پرېوتل. نو درید تپوس وکړو وی دا کم ځای دی چې دا تاسو پکې پرېوتی؟ نو خلق ورته وی دا حنین دی. وی یاره د جنگ زبردست ځای صحیح کړی، دا ځای مناسب دی چې مونږ جنګ وکړو. وی تاسو به ګورې جنگ نه کوئ، مسلمانان به په دې لار اوس تېرېږي ځي به طائف ته، مونږ پسې به راځي. نو تاسو چې څنګه مسلمانان په دې لاره راورسي د دې درونو او په غشو غزارونه پې شروع، نو چې په غشو باندې ښه پوره وتمبوئ او زخمیان یې کې، نو د هغې نه پس به بیا لارې ته کوزېږي او په تورو به وال کوئ. نو د شور واورېد دی درید، چغې وې او شور. نو تپوس یې وکړو دا چغې او شور د څه دی؟ وی دا مونږ ته د خپل مشر ویلي چې ښځې او ماشومان هم ځان سره راولئ او ګړې او چیلې او اوښان او غواګانې چې څومره مالونه یې دا هم ځان سره کوي. وی دا جنگ خو په ماشومانو نه کېږي او نه جنگ په ښځو کېږي او نه جنگ په ګړو په چیلو په اوښانو کېږي، دا هم ولې روستې دي؟ وی زمونږ دا مشر وی چې مونږ د ماشومانو او ښځو ته ګورو، د دې غیرت به مونږ مجبورۍ په جنگ باندې. مونږ به وایو که مونږ تختو شکست منو نو ښځې رانه مسلمانان بوځي او بچی رانه مسلمانان بوځي او ګړې چیلې او دا مالونه رانه مسلمانان بوځي، نو د دې ښځو بچو د مالونو د غیرت توجه مونږ تختو نو سم جنگ به کوو. درید وی دا فیصلم ټیک نه ده، زما مشوره دا ده چې دا ګړې چیلې او ښځې او بچي دا شاته بوځئ، دا دلته مه راولئ، دا شاته کې د جنگ اس پته نه لګي. بعضې وخت کې سړی په تیښته مجبور شي، ړی تیښته نه غواړي خو مجبور شي، نو که ګټه موکړه خو ډېره ښه ده، او که تیښته باندې مجبور شوی نو کم از کم ښځې بچي خو به محفوظ که نه؟ دا خو به ډېره لویه بې حیایي وي او بې شرمي به چې زمونږ ښځې او بچي د مسلمانانو لاس ته لاړ شي. د دې څه پته لګي که تاسو وتښتېدئ؟ نو هغه مشر چې کوم هغه ته خلکو حالوي وی درید خو داسې وی وی دیو سپینګیرې د دماغ یې کار نه کوي او زما فیصله ټیک ته زه ستاسو مشر یم، او که زما فیصله نه منئ زه خودکشي کوم. اوس خدای په دې کې یو ډېر لوی حکمت و، دا الله پکې دا حکمت و چې دا ښځې او دا ماشومان او دا ګړې او چیلې اوښان د مسلمانانو غنیمت ګرځو. دا الله پکې دا حکمت. حضور پاک ته چالو وی د طائف قوم ثقیف او حوازن هغې خو تا د حملې دپاره را روان شوي دي. نو پیغمبر علیه السلام جاسوسان ولیږل، جاسوسان رالل اطلاع ورکړه چې او بالکل را روان دي او د غرونو په درو کې کوشش کوي ځای نیسي. صحابه د حضور پاک سره 10,000 د مدینې او 2,000 د مکې په فتح کې شامل شو، 12,000 صحابه کرام روان دي. په دې نیت روان دي چې موږ ځو طائف ته او طائف به فتح کو او د طائف په غرونو باندې به د اسلام جنډه ولګو. نو صحابه 12,000 ډېر لوی تعداد دی. دومره تعداد د صحابو چرته نو برابر شوی. غزوه خندق کې لګو، احد کې کم و، بدر کې کم و، حدیبیه کې 1400، د مکې مکرمه فتح کې 10,000، دا ډېر زیات و. یو بیلو د صحابه کرام او د دنیا ساروین دی وسره او د دنیا لوی لوی ساز و سامان غشي لینده او
تورې او نیزې ورسره دي. نو د صحابه او د خولې نه د بعضې کسانو دا ټکې ووته، لن نغلب اليوم من قلة، نن به مونږ د کموالي د وجې شکست نه منو، مونږ ډېر یو، دومره ډېر یو چې مونږ له څوک شکست نشي راکولی. نو دا خبره د خدای خوښه نه شو. د حضور پاک په مخ کې او د نبی علیہ السلام په مرګرتیا کې چې چا په اسبابو اعتماد وکړي په هغې الله خفه کېږي. تاسو سره د خدای لوی رسول شته او د دې رسول د برکت نه په بدر کې تاسو له خدای فتح درکړه. احد کې هم د مسلمان فتح و مړي د مسلمان نو چې خو میدان مسلمان ګټلی دی. غزوه خندق کې مسلمان له خدای بری ورکړه، فتح د مکې وشوه، ځای په ځای خدای فتح درکړي. تاسو سره ساز و سامان خو نو د پیغمبر د برکت نه هغه حضور پاک د سره دی. او تاسو بیا هم ډېروالی او لږوالی یادوئ چې موږ نن ډېر یو او د لږوالي د وجې نه د تعداد د وجې نه موږ له څوک شکست نشي راکولی. دا خبره د خدای خوښه نه شوه. نو چې دوی تلل او دوی دغه مقام ته ورسېدل د حنین، نو بس هغوی خو تیار ورته ناست و، د غرونو په درو کې هغوی پې د غشو باران جوړ کړ. داسې د غشو باران تاسو اندازه ولګوئ 20,000 کسان ورته ناست دي. په یو ځل چې 20,000 غشي راخطا شي څومره خلک به پې لګي او هغې غشي پسې غشي غشي پسې غشي او هغوی ورته د غرونو درو کې پټ ناست دي او دوی په میدان روان دي. نو صحابه کرام داسې ولګېدل په غشو چې چا یو خوا منډه واله او چا بل خوا منډه واله. حضور پاک سره 14 کسان یا بعض علما لیکي چې 6 کسان دا پاتې شو او باقي ټول صحابه څوک یو خوا منډوي څوک بل خوا منډوي او چې منډوي غر ته منډوي هلته هغوی په غشو باندې ولي. قرآن شریف کې الله فرمایي ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، د حنین په ورځ تاسو د خپل ډیروالي په وجه فخر وکړو. تاسو یې مونږ ډېر یو، تعداد که زمونږ کم وي نو ممکن ده چې مونږ شکست خوړلی وي. نن هم تعداد ډېر دی، مونږ له څوک شکست نشي راکولی. په اسبابو هم د حضور پاک په مخ کې اعتماد وکړو. د دواړو جهانو مبارک سردار غوندې شخصیت د سره دی او بیا هم تاسو ډېروالی او لږوالی یادوئ. فلم تغن عنکم کثرتکم شیئا، نو هغه ډېروالی د لاړو څه پیدا در نه کړو، هیڅ قسمه فایده. ثم ولیتم مدبرین، شام وکړه او تښتېدل. څوک یو خوا ځغلي څوک بل خوا ځغلي، لیکن د دواړو جهانو مبارک سردار په یو سپینه قچره باندې سور دی. قسم دی که د ځای نه پیغمبر علیه السلام رپم والی، بلکې د ابو سفیان ابن حارث چې کوم د حضور پاک د تره زوی دی او د مکې مکرمې په دې فتحه کې مسلمان شوی دی، هغه د پیغمبر علیه السلام د قچرې واګه نیولې ده. هغې رانیسي چې دا د پیغمبر علیه السلام څاروي مخکې نشي او په غشي ونه لګي او حضور پاک څاروي له زور لګی چې زما دا څاروي پرېږده چې مخکې لاړ شي. هغه نه پرېښود او حضور پاک زور لګی، هغه نه پرېږدي حضور پاک زور لګی چې هغه څاروی نه پرېښود. نو پیغمبر علیه السلام د څاروي نه راکوز شو او پیاده روان شو او یو ناشنا آواز یې وکړ، وی انا النبی لا کذب، زه پیغمبر یم، زما دا خبره دروغجنه نه ده، زه دروغجن پیغمبر نیم. انا ابن عبدالمطلب، زه د عبدالمطلب زوی یم. د عبدالمطلب وینه زما په وجود کې ګرځي. عبدالمطلب په بهادرۍ مشهور انسانو، زما نیکه میدان نه دی پرېښی، زه به څه میدان پرېږدم. یو صحابي نه چا تپوس کړی دی رستو، اولیتم یوم حنین، وی د حنین په ورځ تاسو تښتېدلی یې؟ هغه ته څه وایي؟ وی مونږ پرېږده زمونږ پیغمبر نه دی تښتېدلی، قسم دی چې زمونږ پیغمبر په ځای ولاړو نه دی تښتېدلی. وی تاسو تښتېدلی یې که نه؟ هغه ته دا نه وایي چې مونږ تښتېدلی یو یا نه یو تښتېدلی، وی زمونږ پیغمبر نه دی تښتېدلی. ولې؟ په جنگ کې چې بادشاه رستو شي دا شکستی، او په جنگ کې چې بادشاه په ځای ولاړي نو قوم به کله رستو کېږي او کله به مخکې کېږي. دې ته شکست څوک نه وایي. شکست دې ته وایي چې بادشاه غلام شي، بادشاه وتښتي. نو ورته څه وایي
یاره وی ته مونږ څه کوې خو زموږ پیغمبر د دی نه نه دی ښودی په دی حضور پاک ولاړ او عجیبه حالاتو کې دی وخت کې نبی علیہ السلام مبارک گیر شو داسې حالاتو کې گیر شو چې بعضې کسان دله مسلمانان نو هم په دې سفر کې دي بعضې کسان کافران دي د مکې دله مسلمانان نه دي هم په دې سفر کې دي یو کافر څه وی وی یاره نن خو مسلمان وتښتې زړه به مې یخ شي وی په خپل ابو سفیان چې د مکې سردارو ابو سفیان ابن حرب د مکې سردارو او مسلمان شوی دی د مکې پر ورځ خو اسلام یې لاړه ته نه دي کو شوی هغه هم څه دوه درې ټکي ووی وی نن خو دې دوی ټینګ شي که نه په مونږ راتلل اوس خو دې ټینګ شي که نه او د عثمان ابن ابي طلحه زوی دی عمر یې نوم دی هغه د ده پلار په احد کې مړ شوی هغه وی حضور پاک نوم یې واغېشته وی محمد صلی الله علیه وی نن محمد راته ځان لګیر شو د پلار بدل بتیلم او توره وسره و په نبی علیہ السلام هغه خو چې صحابه لاړل او راشه خپل بدل والا توره وسره و په نبی علیہ السلام یې ورغر وال چې ورغر یې وال بېهوشي پرې راله او را پرېوته بېهوشه شو را پرېوته او چې سنګ په هوش کې راغی نو اوچت شو او نبی علیہ السلام ته مخامخ ودرېده وی اوسه پورې مسلمان نوم قسم په خدای چې د خدای رښتونی مسلمان نن ایمان راوړم او کلمه شهادت یې ووایي ما خو نیت وکړه چې د پلار بدللم خو زه چاونی هم د دې مرۍ نه معلومیږي دا د خدای پیغمبر الله ستا مدد کوي نو حضور پاک نه صحابه یو خوا بل خوا تتر بتر شو نو آواز یې وکړه وی ای د یا اصحاب الحدیبیه ای د حدیبیه ملګرو حدیبیه کې تاسو ما سره بیعت نو کړی یا اصحاب الشجره د حدیبیه د اونې لاندې تاسو بیعت نه دی کړی تاسو چرته مانه لاړی خو چې صحابه د آواز واورېد نو صحابه راټول شو میدان تراغون شو او دا او اغوی خو د غشو بارانونه وکړل نو بیا غیم لارې ته راکوشو تورې ورسره وې جنگ لاس په لاس شو پروردګار هغې حوازن ثقیف حنینیانو له ښه مضبوط شکست ورکو دومره شکست یې ورکو چې د دوی چې څومره ښځې وې او څومره ماشومانو دا ټول مسلمانانو ته پاتې شو هغې ته وتښتېدل په زرګونو مال تقریبا 60 زره ګډ چیلې دا مسلمانانو له په لاس باندې راغلي په زرګونو اوښان غواګانې ماشومان بچي ښځې دا ټول په غنیمت کې مسلمان ته پاتې شو نو حضور پاک حکم وکړو وی دا چې څومره څاروي دي او د کافرانو ښځې او بچي دي دا ټول جعرانې ته بوځئ نو جعرانې ته دا راوستل او وی څوکۍ کوئ پام کوئ د دوی عزت ته نقصان ونه رسوئ د دوی عزت ته نه خراب نشي عزت ته نقصان ونه رسوئ تنبو ولا جوړ کړئ او خیمې ولا جوړې کړئ او په هغه خیمو کې دا ښځې او دا بچي واچوئ او څاروي یو طرف ته غونډ کړئ او دا ګیر چاپېره محاصره کوي چې د دوی عزت ته نقصان ونه رسېږي ټول مالونه هلته جمع کوي نو بعضې صحابو خو دا مالونه هلته یوړل کافر تتر بتر شو قرآن شریف کې الله فرمایي وانزل جنودا لم تروها ثم انزل السکینة على رسوله وعلى المؤمنین وی ما په خپل پیغمبر او په مسلمانانو بیا اطمینان راواچو وانزل السکینة وانزل جنودا لم تروها او داسې لښکر مې درته راوسته چې تاسو نه لیدل یو صحابي فرمایي وی یو تور څادر مې ولید چې د اسمان نه را روان دی تک تور څادر دی بره نه راځي او چې کله ځمکې ته رانږدې شو رارسېد نو د تور څادر نه میږي روان شو میږي مکمل چې مې کتل شکلونه د میږو نه جوړېږي او هغه شکلونه په دې درو کې خورېږي حضور پاک وی دا صحابه وو دا فرشتې وي چې د الله د اسمان نه زموږ د مدد دپاره نازلې کړل صحابه لړل بیا سو په یو قبیله سبلې قبیلې ته سبلې قبیلې ته خو دغه علاقه کې د طایف نه ګردونه وه چې څومره کلي دا خدای پاک ټول فتح کړل او ډیر خلق خدای پاک مسلمانان کړل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه جعرانې مقام ته واپس تشریف راوړه چې راویله صحابو ته وی
صحابه ورته وی صاحب دا غنیمتونه تقسیمو، وی لږ صبر وکړئ، زما اندازه داسې ده چې دا خلق مسلمانېږي، نو که دا مسلمانان شو نو دا مال به ورته واپس ورکو. نو 12 ورځې حضور پاک انتظار وکړو د جعرانې په میدان کې، نه اوښان تقسیمول او نه مالونه او نه دا غنیمت تقسیمو. 12 ورځې انتظار وکړو چې که دا خدای راوستل چې دا خپل سیدونه ورته واپس کو، خو دوی رانغلل. نو چې رانغلل نو پیغمبر علیه السلام مالونه تقسیم کړل، ګډې چیلې هم تقسیم کړي، اوښان هم تقسیم کړل، او چې هغه کم ښځې بچي دي هغه هم په غنیمت کې مسلمان ته ورسېدل، هغه هم تقسیم کړل. او د دغه ځای نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې مکې مکرمې ته راغی، عمره وکړه. خو بخاری کې راځي او په نورو کتابونو کې چې په داسې طریقه حضور پاک راغی چې څوک ته اړو خبر نشو، نږدې مرګرو ته پته و بل څوک خبر نشو. ولې که زه ځم صحابو ته پته لګي بیا خو دا ټول ځي عمرې له. نو د شپې ماسخوتن نه پس راغی، نبی علیہ السلام د مکې مکرمه کې د بیت الله طواف وکړو، سعی وکړه، عمره وکړه، او عتاب ابن اسید رضی الله عنه د مکې والی گورنر مقرر کړ، او بیا واپس لاړ جعرانې ته. نږدې خلکو ته پته ولګېده او بل چا ته پته نه لګي. نو په دې وجه خلک د جعرانې نه عمره کوي. په 8م کال په ذی قعده کې حضور پاک د جعرانې نه عمره کړې ده. غنیمتونه تقسیم شو، د اوبو انتهایی قلتو، اوبه نه وې. صحابه راغلل حضور پاک ته شکایت وکړو، وی صاحب خلک د تندې مري، مونږ سره خپل څاروي دي، او چې کوم هم د کافرانو نه په غنیمت کې ونیول په زرګاو څاروي هغه دي، لکونو ته تعداد رسیږي، او صاحب مونږ سره اوبه نشته. وی چې ته کوي وګوره، وی صاحب کوي خو شته، خو زنځېده، یو ګوټو به پکې نشته. وی لږې غوندې ماله پیدا کې. یو صحابي سره په مشک کې لږې غوندې اوبه وې، راغی رسول الله مبارک د کوي په غاړه کېناسته، او هغه لږې اوبو کې لاړې مبارکې تو کړلې او کوي کې ور وغورځولې، او خپل غشې راواغېست، هغه یې په کوي کې وغورځاو. وی سر پې کېدی لږ سات، سر یې پې کېښود، وی اوس ته سر لر کې او تکړه شی چې څومره اوبه مو خوښې ترې وباسې. کوي کې داسې اوبه را چینې را پیدا شوې چې څومره د مسلمانانو لښکرو سره د هغه غنیمت د ښځو او د هغه ماشومانو هم سیراب شو، اوښان هم سیراب شو، ګډې چیلې هم سیراب شوې، او تر ډېرې تر اوسه پورې کوي چې دی هغه اوبه را خوټ کوي او خلک د هغې اوبه استعمالوي. ما اوس تپوس وکړو د یو ملګري نه، نو ما وی د جعرانې هغه کوي له ورلم دیوال ته تو دی، مې دا کوي وی چې دا بند شوی دی، حکومت اوس پابندي پې لګولې ده او کوی بند کړی دی. مې دلته چې دا کمې اوبه دي، وی دی دویم کوی ایستی دی، او هغه کوی نه چې مخکې به اوبه راوتلې نو هغې باندې حکومت پابندي لګولې. دا د جعرانې مختصر تاریخ چې پیغمبر علیه السلام تقسیم وکړه د غنیمت. 12 ورځې خو هغې ته انتظار وکړه، څوک رانلل، او 12 ورځې پسې تقسیم وکړه. نو دا خلک رالل، دا حوازن او ثقیف رالل، یو لوی وفد یې راوسته، او پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کېناستل. وی صاحب زمونږ چې څومره خلک دي او تا سره مونږ جنګ وکړو، او په جنگ کې 80 کسان د دې مردار شوي باقي جمع دي، نو ټول مسلمانان دي، ایمان یې راوړو. هغه 20 زره وایي ټول مسلمانان دي. مونږ تاله راغلي یو، مونږ له هغه خپل مالونه هم راکړه، هغه خپل ګډې چیلې او خپل ښځې او بچي هم رانه راکړه. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل، وی 12 ورځې مې درته انتظار وکړو، تاسو رانغلې، اوس خو ما تقسیم کړی، اوس خو زما اختیار پکې نشته، تر صحابه و دي هر څه. نو دا ډېر هوښیارانو ځان سره یې بوډاګانې ښځې راوستلې. ورته یې وی صاحب مونږ په جرګه کې هغه خلک راوستلې چې ته به لازما زمونږ جرګه منې. وی څوک هم راوستي دي؟ وی ستا تروریانې او مامیګانې او ستا رضاعي چاچیګانې هم راوستي دي. د بنو سعد خاندان چې کوم دی حضور پاک 4 کاله تیر کړي دي، او 2 کاله د بیبي حلیمې رضی الله تعالی عنها پیس کړي. د بیبي حلیمې خویندې هم راوستي دي، د هغې د ترنونه هم راوستي دي، د هغې مامیګانې هم راوستي دي، هغه ستا خپل دي. تا د رضاعي مور قوم هم راوستی دی، دا بوډاګانې هم دله راوستي دي، جرګه به منې.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی تاسو زموږ رونه یې خو لږ صبر وکړئ. اوس زه صحابه راغواړم، که زما لاس کې وي ما د لار څه درکول، اوس زما د لاس نه شی وتی دی، زما لاس کې نه دي. او رښتیا خبره چې نو د شریعت قانون دا دی چې سړی څنګه د خپلې مور خیال ساتي دارنګې د رضاعي مور خیال به هم ساتي. رضاعي مور خپلې مور سره نکاح منه، رضاعي مور سره هم نکاح منه، خپلې خور سره نکاح منه، رضاعي مور سره خور سره هم نکاح منه، خپلې ترور سره نکاح منه، رضاعي ترور سره هم نکاح منه. بی بی حلیمه به حضور پاک ډیر زیات قدر کو، دومره قدر به کو. یو صحابي وای وی حضور پاک یو ځل په یو صادر باندې تشریف فرماو، وی یو بوډۍ ښځه راغله، وی چې څنګه راښکاره شو نبی علیه السلام ورته پاڅېد. مونږ وی دا څنګه ښځه ده چې حضور پاک ورته د خپل ځای نه پاڅېده؟ او وی چې ښځه څنګه راغله؟ وی حضور پاک ونیوله او په خپل ځای باندې کېنونه او مخامخ ورته کېناسته او به ورته وي په عربۍ کې مور ته وایي، مورې مورې مورې. وی زه حیران شوم د دې بوډۍ ښځې نبي علیه السلام دومره قدر ورته پاسېد او په خپل ځای کېنوله او مور ورته وایي. مشرې ښځې تاسې هم خلک مور وایي. وی چا نه مې تپوس وکړه چې دا څوک ده؟ وی دا بی بی حلیمه ده، دا هغه ښځه چې حضور پاک له پی ورکړې. ما د بی بی حلیمې چې کم ځای کې رسول الله مبارک 4 کاله تیر کړي دي، په دې سفر کې راته خدای غزه موخم. ډېره خوش قسمته بیبي وه او دا غزه څه ناشنا خصوصیات دي، هغه خصوصیات به هم درته ووایم. حضور پاک چې کله ماشوم پیدا شو نو د دې بنو سعد خاندان ښځې راغلې. په عربو کې د دې عربي ډېر اعلی وه، لکه اوس هم زمونږ د پښتنو د اشنغر جدا پښتو ده، د درې د خلکو جدا پښتو ده، د وزیرستان جدا ده، د کابل د خلکو پښتو جدا ده، د سوات او زمونږ په پښتو کې هم څه لږ ډېر فرق شته. اصل په عربي چې کوم د قاعدې مطابق عربي وه، دغسې په عربۍ کې هم فرق و. نو چې کوم د قواعد او د اصولو مطابق عربي وه هغه د بنو سعد د خاندان وه. نو خلقو بخپل بچی بنو سعد ته د پایو د پاره لیږل، دې د پاره به لیږل چې اصلي عربي زده کي او په عربۍ کې فرق رانشي. دا ښځې به کال په کال راتلې مکې مکرمې ته او ماشومان به یې ځان له کتل بوتلل مې. بی بی حلیمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زمونږ د قوم د بنو سعد ښځې وې، وی دا رالې مکې ته، وی زم پکې رالم زما خاوندم او وی زما خپل بچې چې کم زمانه پیدا و هم را سره وی رالو مکه کې ځان له ماشومان کتل، ځکه هغوی به پیسې اخیستې سي خو به د ماشومانو خدمت نه کو. نو وی حضور پاک ماشوم باندې خلکو چکر ولګاو، وی چا قبول نه کړ چې څوک برالل تپوس به وکړو نو وی به چې دا یتیم دی. نو خلکو به ناغېشته چې پلار یې مړ دی او پلار یې نشته نو مونږ له به دوی څه راکړي او غریبانان دي. وی مام پې چکر ولګاو خو چې تپوس مې وکړو وی چې دا یتیم دی پلار یې نشته، وی مام قبول نه کړ. وی زما چې څومره ملګرې ښځې راغلې وې وی هر یوې ښځې ته یو ماشوم میلاو شو او جوړې جاړې وکړه چې زه به 2 کاله پی ورکوم دومره پیسې به راکې. وی ما ته ماشوم میلاو نه شو، هېڅوک میلاو نه شو. نو مې چې تشه ځم نو راشه دا یتیم به بوځم. زه څه خبر وم چې یتیم در یتیم دی ملغلره، یتیم برکتی یتیم دی، پلار خوی نشتا خو الله شته دی. د دې یتیم پلار مړ دی، پلار یې نشته خو د دې یتیم الله مهربانه ذات شته دی. وی چې رالم دا ماشوم مې راواغېسته، د ماشوم مور بی بی آمینې ما ته وی چې ګوره دا خو یتیم دی هېڅوک یې نشته خو ګورې زما دا بچی ډېر بختور دی، بویه د دې کې دله ډېر خیر به دله خدای پاک درکړي. نو ما دا رسول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماشوم وی دی مې راواغېست. بی بی حلیمه وی قسم دی
وی چې زه په کومه اوښه راتلم نو یې کې پینو او کومه قچره باندې یو اوښه و یو قچره و ما سره چې په کومه قچره مونږ سوردي کوله چې مونږ راتلو نو هغه قچره دومره ټپه وه چې د ټولو څاروو نه به وروسته روانه وه مونږ به په چابکونو والو دی به مزل نه کوو او د شپې به مونږ له د لوږې نه خوب نه راته اوښه کې م پی نه وی او زما چې کوم خپل ماشوم بچیو زما سینه کې پینو هغه به راته جړل وی چې نبی علیہ السلام مبارک مې راواغېست او د خپلې سینې ته مې واچو وی زما د قسمې چې زما دواړه طرف تر سینې د پیو نه ډکې شوې دواړه سینې مې د پیو نه ډکې شوې دواړه سینې او چې تلم نو ما خاوند ته وی چې خاوند د سبا کو نو وی خاوند راته وی چې حلیمې ستا څه خوښه ده وی ما وی چې والله زما د قسم په خدای وی زه خو خالی نشم تلی قسم په خدای او زه ورځم او چې کوم هغه یتیم ماشوم دی نو هغه بوزم ماشوم یتیم نو وی زما خاوند ما ته څه وی چې حلیمې عسى الله ان يجعل الله فيه خيرا چې ممکن دی چې په دې ماشوم کې د خدای خیر واچي ور اعتماد د بیبي حلیمې خاوندم په الله وکړو وی چې سینې ته مې واچو دواړو طرفونه ډک شو نو وی نبی علیہ السلام هم په اوس کل سیراب شو او چې زما کم خپل بچو نو هغه هم د پیو نه موړ شو وی اوخه چې غولانس کې پټې پینو وی چې هغه اوخم پاسوله نو غولان دې د پیو نه ډکه ده وی لشلا وی امام خډیر پیوس کل زما خاوندم پیوس کل او شپم نور شپه کې مونږ له خوب نه راته او په دغه شپه باندې مونږ خمدیدار ماړه شو نو ښه زبردست خوب مو کو او کومه قچره چې مونږ په واپس سفر کو راتلو با د مکې ته او د تلو نه وه وی د نورو څاروو نه مخکې روانه وه وی ما نه به نورو ملګرو تپوس کو چې حلیمې د هغه قچره ده چې ته پې سفر دې پې لومبې کړی دی وی ما ورته وی چې دا همغه قچره ده وی ټولو به راته وی چې قسم د حلیمې تا له خدای برکتي ماشوم درکړی دی حضور پاک دا بوت بنو سعد تا دومره مزل دی د حیران شوم مونږ جعرانې ته تلو ما سره 14 ملګرو یو پلین کوچ سره والا سره خبره وکړه مې مونږ جعرانې ته بوته چې دغه دی نه عمره نو چې احرامونه متړل دا روان شو نا پلین کوچ والا نه مې تپوس وکړو مې ته هلکه د کوم دی وی در طایف سره خوا کې یو کلی یاد که دغه دی خپل ټیکټ د یو طرف نه 25 ریاله مې لکه 25 جمع 25 خو 50 روپۍ دی شو نو ته 200 واخلئ ډېر په 100 ریاله یو کس نو سره خبره وکړه خو قانونا سړي ته تلل بند دی په چوکۍ دی د پولیس نو مې ته به چوکو سره به څه کوې نو هغه ما ته چې زه دې مو وایم هغه هلک چې د پولیس کې نه وکړو که څه شی خو هغه وایي بس تاسو بېغمه اوسئ مسؤلیت زما په غاړه زه دې مو وایم زه مړه کوم مې سهار وختي به راځئ د شپې نه راته ټلیفون وکړو هلکه مې مونږ نن ستړي یو که سبا لږ شي وایي بس ډېره ښه خبره وایي ګورې په دغه پیسو نه ځم خیر 120 ریاله مو سره د یو کس خبره برابر کړو دی روان یې کړو 3 لارې طایف ته تللي یو ته سیر کبیر وایي یو ته یو لنډه لار ده د غر او دا بله چېرته مونږ نه ولیدې پې روان شو عامه لار باندې 1 غنټه مزل دی د یو طرف طایف په غر کې مزل ډېر مزېدار ښکلې مزل دی مونږ یې په داسې لاره روان کړو لار خو ډېره هغه وه ریمکس روډ و ډېر مزېدار سنګل روډ چې خدای ما ملګرو ته وې په څه غم هم ځان اړولی لکه غرونو درو کې دا ګاډې یو خوا تاوېږه بل خوا تاوېږه سپیډ مغه ډرایوران ډېر تیز وایي مونږ له تقریبا 1 غنټه کې ګاډې مخې له نه دی راغلی ما وې ده چې تره بدوانو په کلي په مور غورځوي خدای دې پکې خیر واچي ځان هم په زور په مصیبت اچولی نه ګاډې مخې له راځي نه بوډ مخې له راځي او دې غرونو درو کې په دې ګډو وډو لارو دې روان وي خدای پاکه دا به څه کوي تاسو یقین وکړئ
هغه د یوې ګنټې لار زمونږ په 2.5 ګنټې کې طایف ته ورسولو. ما دا ستا خو موږ د یارې نه مړ کړو کم وخته دې لار باندې راځي په دې پولیس چوکۍ نشته وای زه د پټې لار د په دې مې راوستی. ما وی ښه طایف ته چې موږ دې راوستو اوس به موږ مسجد د عبدالله ابن عباس ته بولي. په طایف کې مشهور جومات دی د عبدالله ابن عباس. هغې سره خوا کې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه قبر هم دی او ورسره خوا کې مقبره ده چې کم کسان د طایف په دې جنګ کې شهیدان شوي د هغې قبرونه هم پکې هغه جومات ته لاړو هغه زیارتونه مو کړل. مې اوس بنو سعد تالته زما یو شاګرد و هغه ته مې ټلیفون کړی و راته نقد ولاړو را سره شو. هغه وی ما ته ځای معلوم روان شو تلو جنوبیې په لار موټروی روډ دی بلکل. نو ما له په لار کې خوب راغی په سیټ کې ویده شم چې راویښ شم تپوس مې ترې وکړو چې مې کتل په طایف لیکلي هلکه بیا تاسو بیا طایف ته روان یاست. وی موږ لاره غلطه کړې ده او 1 کیلومیټره لرې تللي یو. ډرایور ما ته وخندل ما ته وی شیخ ته خو کوه خوبونه مونږ خو 1 کیلومیټر لرې تللي یو. هلته هم تپوس وکړو چې واپس دی هغه ځای نه بیا یو بل روډ جوړ شوی په هغې لاړو. خلاصه دا ده د طایف د مکې مکرمې نه د ګنټې مزل دی د ښه تیز سپیډ ګاډي په غر کې او بیا د طایف نه هغې ته تقریبا 80-85 کیلومیټر لار ده. هلته ورسېدو په تپوسونو بنو سعد ته. هلته هم تپوس وکړو بنو سعد د بي بي حلیمې رضی الله تعالی عنها خاندان نوم دی. هلته هم تپوس وکړو بي بي حلیمه هغې ورته حلیمه سعدیه وی. حلیمه سعدیه وی یو مخکې دی. تپوس به هم کوم مخکې دی. بازار ته ورسېدو چې بازار ته ورسېدو بیا د هغې کور تپوس هم وکړو چا خو یرولو وی خو داسې شاړې لارې دي چې ستاسو دا ګاډی هغې ته نشي رسېدی. خیر یو دکاندار و هغه سره هم خبره وکړه هغې ودرېږه زه در یو ګایډ ورته وی رهنما دله ګورم چې در سره لاړ شي ځکه هغه ډېرې کږې وږې لارې دي او ځای په ځای جدا شوي دي او خلک پرې نه ځي نو تاسو ته مشکلات دي. مې څوک پیدا کړه مونږ پیسې به ورکړو. هغه یو هلک ولېږه د کور نه یو سړی اوده راپاسو. هغه هلک چې راغی نو هغه پوښتون و نو هلکه د کوم ځای وی زه خو د درګې یم ملکان درګې دلته څه کوې وي دلته کې په دې ټرایلر کې اوبه وړرم. مې مونږ به د بي بي حلیمې رضی الله عنها کور ته ورسې هغه زه وپېژندم زما دا تقریرونه چې د په کیسټو کې اورېدل ملګرو ورته زما نوم و هغې ډېر خوشحاله شو. وی بلکل تا خو خدای ما له په اسمان غوښتی په ځمکه راکړی. وی بلکل بس لږ صبر وکړې دا ګاډي چاته حواله کوم تاسو سره ځم هم ځان سره وخېږم. د دغې بازار نه 12 کیلومیټره مزل دی بیا او روډ هم څه ځای کې پوخ دی څه ځای کې کچه دی په غر به خېږي کوزېږې به خو هغه ځای ته مونږ ورسولو کوم چې د حضرت حلیمې رضی الله تعالی عنها د حضور پاک د دې رضایي مور کورونو هلته ورسېدو. چې ورسېدو هغه علاقې ته دا 12 بجې وې د ورځې 12 بجې وې او هغې ته لاړو. نو مونږ ما وې خدایه د حضور پاک د ماشوموالي د پرورش دپاره چې د کوم ځای انتخاب کړی دی واقعي الله ته ښه پوهېږي. واحد په ټول سعودي کې ما که د نبی علیه السلام د زمانې لو هغه چې کوم اصلي سوچا په خپل حالت باندې اصلي آثار ولیدل نو هغه دغه ځکه د بی بی حلیمې رضی الله تعالی عنها 3 کوټې وې لاندې بنیادونه مو د ګټو د پاسه په چا ګټې خودي وې دیوالونو چت کړو خو اصل داغي هغه خپل کوټې او داغه خپل بنیادونه چې کم ته اصل هغه اوریجنل کیفیت څه ته وای هغه موجودو. لاندې پکې شګې په دې ځمکه باندې لګي شګې خورې شوې وي. مارګرو ته مې په دې کې خپې لوګو ګرځي حضور پاک مبارک پکې ګوره خلپوسې کړي او 4 کاله دلته تیر کړي دي لګم نه 3 کوټې دي یو ځای ده یو سره خوا کې بل ځای ده یو بل ځای ده د پاسه پې د کجورو سه لاړې پراته دي خو ګمان کوم داسې خلک وي دا هغه زمانې دي خو ګمان کوم چې دا هغه زمانې لاړې نشي پاتې کېدی د باران او د موسم د وجې نه ممکن ده د اوسني او ځای په دې غرونو کې یو ځای
کورونه دي روان شوي دي، آثار شته، آثار قدیمه چې ورته وایي، بل ځای کور دی، بل ځای کور دی، بل ځای. خو د بی بي حلیمې رضی الله عنها دا کور په غر دی، لږ به ختل دي ورته، غر سته دونه مشکل نه دی، لږ او خوا کې ورسره لویه مقبره ده، غټه مقبره ده او قبرونه دي پکې. دغه ځای مخکې کلي اوس هم پکې بعضې کورونه شته، باغونه هم پکې شته، د انارو ښه مزېدار خشته باغونه، یو انار بوټی دا د انارو نه ډکو، انځرو پکې ډېر اعلی بهترین انځر، او هغې وي چې دلته انګورم کېږي، دلته کې نورې میوې هم کېږي. خپله اوبه په د علاقه کې نشته، کویان پکې نشته. ما تپوس وکړم د اوبو څه انتظام دی، وی 180 او 170 کیلومیټر نه دلته کې مونږ په ټریلو کې د اوبه راوړو. دا اوبه خلک هم څکي، او دې اوبو باندې د شیخانو ځان له د ځمکو له خپلې ټریلې اخیستې دي، نو هغې له خلک دا نوکران اوبه راوړي، نو هغې د خپل پټیم سیرابوي. خپل اوبه په دې علاقه کې نشته. او خوا کې هغه ځای موجود و چې کوم ځای کې د حضور پاک شق صدر شوی، سینه مبارکه شلېدلې وه، او هغه ځای کې د انځر یو ناشنا ونه و، هغه پکې لږ اوارم و، او د انځر یو ډېره خشته ګوره مزېداره خشته ونه وه. نو زه هغه ځای کې کېناستم، ملګري را سره وه، هغه مې ګیر چاپېره کېنول 15 کسان. نو ما ورته د حلیمې رضی الله عنها دا واقع بیانول چې کله بی بی حلیمې رضی الله عنها حضور پاک دلته راوسته، ما وی د مور دې زړه ته سلام، ځکه کم از کم دا څه خدای مې نه خطا کې 150-160 کیلومیټر مزل دی، او خپل نیازبین بچې بل له ورکول خو بس د خلکو رواج و، د وطن او د علاقې رواج دی، او خپل غرضونه دي پکې د خلکو. نو نبی علیہ السلام ماشومې ورکړې وله، حالانکه یو بچا له څوک ورکړي چې 170 او 180 کیلومیټر لرې بوزي، او داسې هم نه ده چې ګنې موټرې دي زر به یې تپوس کې، او یا به یې دله زر راولي، پیاده مزلې د اوښانو مزلې. 2 کاله چې حضور پاک دې سره تیر کړي دي، کم 2 کاله. بی بی حلیمه وی زمونږ په علاقه کې قحط او قحط، نو وی خلکو به څاروي ګډې چیلې غرونو ته شړلې، نو یې ماښام به نارې راتلې، او وی زما څاروي به د غولانځې به یې د پیو ډکې راتلې. نو یې خلکو به خپلو غلامانو ته او نوکرانو ته چې تاسو د حلیمې د څاروو سره یو ځای څاروي سره وی، وګورئ هغه ماړه راځي تشي ډک دي، او ستاسو هغه ټپ ټیپ راځي. وی خلکو به زما څاروو سره یو ځای څاروي سرول، او بیا به هم د خلکو څاروي اوږې راتلل، زما هغه به ماړه راتلل. وی قسم دی چې دا د رسول الله مبارک برکت و، دا د هغه برکت. او یو ځل زما هغه خپل بچی راغی، وی ما ته وی 2 کاله چې کله پوره شو، نو نیټه وه، نو ما نبی علیہ السلام مور له راوسته، وی نه میړه کېده، وی قسم دی که حضور پاک میړه کېده، وی په ماشوموالي کې وله خدای جیبه انصاف ورکړی. وی یو زما خپل بچی و، وی چې ما په کومه ورځ نبی علیہ السلام خپلې سینې ته اچولی، نو وی کله به ما د هغه بل رور سینې ته دې واچو، وی قسم دی دې ماشوموالي کې انصافدار و، وی د هغه بل ماشوم رور سینه چتم نه ده راودلې، خپله به یې روله، چې بلې ته به مې اچو نو خوله به یې تیاړوله راړوله، هغې له یې خوله هم نه ده وړلې. وی مې چې زما دا بچې په ماشوموالي کې انصافدار دی. 2 کاله پس مې راوسته، زما چته لکېده، بی بی آمینې ته مې ورکړه، وی مې چې دا ماشوم مې راوسته، خو بانې مې ورته کولو چې ابو هوا ډېره خشته ده، او ډېره اعلی ده، او ډېره مزېداره ده، او دا ماشوم ماله راکړه چې بیا بوزم. وی هغې وی چې نه دا نه در کوم. خو په دغه وخت کې په مکه کې وبا وه، بیماري وه، نو وی خلکو ورته وی چې امینې دا ماشوم دی بختور دی، او دا دې له ورکړه چې واپس یې بوځي دلته نقصاني نه شي. نو وی ما له هغه بچې بیا راږده. نو 4 کاله د بی بی حلیمې سره تیر کړی. وی یو ځل زما هغه نورو بچو را منډې کړې، وی ما ته وی چې مورې زمونږ قریشي رور خو چامل کا محمد قتل صلی الله علیه وسلم چامل کا. وی ما وی چې نه خدای دې نه کی. وی ما خاون مې ورمنډې کړې،
کوم ځای کې چا مړ کو؟ وی هغه لاندې ځای کې. بالکل هغه ځای هغه منظر ته مونږ ورلو. وی چې ورلم نو وی نبی علیہ السلام داسې ماشوم شین ګوشین ولاړ دی. وی ما روچت کو د خپلې سینې پورې مې پیوس کو او ښکل مې کو او بیا خاون مې زمانه واغشته هغه سینې پورې پیوس کو ښکل یې کو او ځان سره م کور ته راوستو او دی داسې رنګ یې تک شین دی. تپوس مې ته وکړه بچې څه چل؟ وی مورې یو دوه کسان رالل او یو کس زه ونیوم او چاړې راوویسته او زما سینې وشلوله او بیا زما د دې سینې نه څه شی راوویسته. دا حضور پاک بیا وروسته هم دا واقعه بیان کړې ده. وی زما زړې د زمزم په اوبو وینځه او زړه سره یو توره غوټه واغې ته خوا غورځوله. وی دا په انسان د زړه سره د شیطان د ناستې جاله ده چې دا تې لري. او بیا زما په زړه کې د سرو زرو کاسه وه په هغې کې ایمان او حکمت علم راوړو هغه پکې ور واچو. بیا په لاس راخ که او خدای پاک واپس جوړ کړم. نو بی بی حلیمه پې ویرېده. څه نور آثار هم داسې لیدلي چې د هغې نه ویرېده. نو 4 کاله دې سره تیر کړل او بیا حضور پاک مبارک راوست خپلې مور بی بي ته یې واله. نو دا خو د بنو سعد. نو ولې بنو سعد له ورکو؟ یو خو رواج د خلکو. دویم دا چې وی دا ابو هوا خشته وه چې دا ماشوم په ښه ابو هوا کې پرورش وشي د نبي علیه السلام. درېیمه وجه څه وه؟ درېیمه وجه دا وه چې د دغه خاندان عربي خشته وه د قواعدو مطابق. نو دی به ښکلی عربي زده کړي. ما یو بله وجه محسوس کړه. تاسو یقینو کې 12 بجې وې او د هغې د یوې کوټې سره خوا کې زه په یو تیږه ناست وم او ملګرو ته مې کېنه چې دا واقع درته ووایم. ټولو ملګرو ته مې دا قصه شروع کړه. د مکې ګرمي او په 12 بجې په مکه کې نور ته اود کېناستل دا څه اسانه خبره نه ده. 12 بجې نه چې 10 بجې هم چې خلق منزل د جمعات ته د مکې مکرمه راځي نو د ګرمۍ نه سوځي. او مکه او طائف دغه علاقه کې مو بنشتا تیګه ده، نه پکې غټه ونه شته او نه پکې څه سور شته چې کوم باغونه دي واړه واړه. 12 بجې قسم په خدای جمعات کې ناستم زه په تیګه ناستم په ګرمه تیګه او ګیا چا پیره ملګري راته څوک په شګو کې ولاړو څوک په تیګو ناستو. ملګرو ته مې ګرمي محسوسوي. میں سوچو کہ لغوندی زه خو ته قصه کوم خو سوچو کې ګرمي محسوسوي وینا. میں پدې کانی ناسې لاس پکې ده دا کانی یخ دې که ګرم معمولی غوندې تړم داسې معمولی تړم چې بالکل پوټې غوندې سړی نه محسوسوله چې زه په ګرم کانی باندې ناست یم. مې دې کانو ته وګوره کانی یخ دي هوا یخه ده ناس پنور یو او دا هوا د کانو نه راتېرېږي د غر او هوا راتېرېږي هغه څونه ګرمۍ. مې ګوره هوا یخه ده. میں خدای چې حضور پاک دې ځای له راوسته مې ردې دې موسم ته وګوره او دې هوا ته وګوره. او دویم دا چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 4 کالو ماشوموالو د خلقوسو برکت دی چې دلته نه تیګه ګرمه ده او نه هوا ګرمه ده. دا مې پکې نه وي محسوسه کړه. بیا هغه ملګري راله انځر راکړل. مې لکه مونږ خو تاله لږې پیسې درکوو مونږ ته راهنمایي وکړه. هغې نه مولوي صاحب تا نه به زه پیسې اخلم 1-2 کریټه انځر یې راله راکړه. دا ردې بنو سعد انځر دي د دې علاقې ځان سره یوسئ. تاسو په خدای یقین وکړئ قسم په دې جومات کې مې راته وخوړه که په زندګۍ کې دومره خواږي انځر ما چې ته محسوس کړي چې مې راوړل د ټولو ملګرو باندې مې وویشل. ما دا یو ملګري وایي لږ پرېږده وه تا خو ټول وویشل په ملګرو مې وویشل. تاسو په خدای یقین وکړئ ما ځان سره خپلې کمرې ته یوړل. مونږ کمره کې 3 کسانو مونږ به 2-3 دانې خوړې نور به م خوړې نه شو دومره خواږو. هغه یو پلیټ انځر هغه 4-5 ورځې مونږ هم خوړل رانه په کمره کې واپس هم پاتې شو. دومره خواږه او هغه ټیسټي خواږه یو خو اسې خواږي د هغې هغه خپل چې کوم خوند دي د میوې دا ما په خپله محسوسه کړه. او یرونو
د حضور پاک د برکت نه چې څوک منکري خو زم دا به مسلمان ني د حضور پاک برکتونه د ماشومالي برکات او داغه شان داغه عظمت داغه لوی دا خدای منلی دا خدای ورکړی دا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بنو سعد مختصر واقع مې درته وان واپس راتو حد دعوت یې پاغه لار رالو هم یو ډیر ناشنا لار دی یو ډیر عجیب روډ جوړ کړی دی پاغه واپس مکه مکرمه ته رال واپسیم سفر آسانو زر رسید بهر کیف جعرانه تا وېدا بډایګانې مې دل روستې دي حضور پاک تا هغه د حوازینو خلق او داسې بډایګانې جرګه به مانه وی سوق دي وی دا سوق تروریانی دي د بیبي حلیمه خويندې دي سیده ترنونه دي نبی رسول الله ملک صبر وکړي دا مال زما د لاس نو سوته دي د صحابو دي دا غوینه د اجازه غواړم نو ټول صحابه کرام راغون کړل وستا سورونه مسلمانان راغلي دي ګوره مخکې دشمنانو زو درونه وای ستا سورونه مسلمانان راغلي دي او زما د اخوخه ده چې دوی له یو شی ورکوم هغوی ته وی دواړه نشم درکول یا مال غوره کې یا د ښځې بچي دواړه نه درکوم که تاسو په وخت راغلی وی هر څه مې درکول هغوی وی بس د ښځې بچي راته واپس کوالم نه پکار نو حضور پاک صحابه ته وی که خوښه مې ستا سورونه دي مسلمانان دي نو د ښځې بچي به ورته واپس کړو مال دې وي خیر دې در سره او که څوک نه ورکوې زه غاړه خپله نه بندوم که نه ورکوې نو زه به ورسره واده وکړم چې وروستو غنیمت کې به زه د هغې بدل ورکړم خو دا ورته واپس کړې صحابه وی صاحب بدل نه غواړو مونږ لله فی الله چې ستا د خاندان سره تعلق دی د رضاعي نو مونږ لله فی الله دا ټول ماشومان ښځې بچي غنیمت ورته واپس کوو خو دې نه مخکې نبي علیه السلام له صحابه راغلل وی صاحب په دې قیدیانو کې یو جینۍ ده هغه وایي چې زه ستاسو سره پیغمبر خور یم ما پرېږدی پیری ولی جینۍ راوسته نبي علیه السلام ته یې کېنول اوس خو عمر رسېده د عمر یې زیات دی وی ته څوک یې وی ته زما رور یې وی د کمې رور دی ما وی زه د بیبي حلیمې لور یم زما نوم شیما دی حضور پاک ورته وفرمایل وی سه اتبار د باندې وکم وی اتبار د توخم ویو نو خپل مټې ورته ښکاره کو وی موتا ماشومانو لوبم کولې تا زما په دې مټ چک لګولې او دا ستا د غاښونو نښه قسم دی رسول الله مبارک وجړل ماشوموالی م یاد شو سترګو نه اوښکې لاړې وی که مو خوښې دا زما خور ده دا بازاده کو وی صاحب دا نه د دې چې څومره قوم دې دا مونږ ټول آزاد کړل چې ما به وي زه بختور یم چې زما د وجې زما ټول قوم ته ازادي میلو شوه خیر هغه ښځې جینکې ماشومان په دغه جعرانه کې ټول آزاد شو چې کله یې څاروي تقسیمول د مکې خلکو له نبي علیه السلام ډېر ورکړل خو اسم سخی چاله سلو خان چاله شپیته چاله 50 د مدینه انصارو بعض کسانو د خلینه څخه خبرې وته وی نبی علیہ السلام د خپل قوم خلکو له مال ورکو مونږه پریخو جنگونه مونږه وکړل د دې په وینو توري زمونږ لم دی مال غیله ورکې مونږ نه راکې چاوي وی په دغه دره کې وختي چې مونږ ته واله چې انصارو اے حدیبیه والا او مالونه دوی له ورکې نبی علیہ السلام فوراً چې دا خبره اوریده انصار ټول جمع کړل وی انصار د مدینه ټول لاغون شه ټول جمع کړل وی چې بل څوک وسره نه چې ټول جمع کړل وی تاسو څه خبره را رسیدلې دي هغه خو به دروغ نه وي یو څه څه خبره مونږ کړې دي خو ګورې دا د الکانو کړې دي مشرانو نه دی ویل وی سم ویلی دي وی د الکانو وی چې خپل قوم له مالونه ورکړو مونږ له رانه کړل زمون توري د دې په وینو سم سری جنگ مو سره وکړه هغه له ورکې مونږ نه راکې نبی رسول الله ډیر زیاتو خیال وی دې له زکه ورکوم چې دې ته ډیر لوی تاوان جنگونو رسول
ډېر خلک یې مړه دی. او زه به اوس ځم مدینې ته، نو مال ځکه ورکوم چې د زړه مینه اسلام سره پیدا شي. هسې نه زه تېوځم دوی بیا بغاوتونه کوي او مکه بیا قبضه نه کي او دا شته مسلمانان مړه نه کي، زه به بیا 400 میله مزل کوم راځم دوی له مال ورکوم چې د زړه مینه اسلام سره پیدا شي. وی اے انصارو، عجیبه آواز یې وکړو، وی اے انصارو، وی سمو خوښه ده چې خلک کور ته ګډه چیلې او اوښ بوزي او تاسو خپلو کورونو ته رسول الله بوزئ صلی الله علیه وسلم. اوښان او ګډه چیلې هم خوښې دي که رسول الله هم خوښ دی؟ خلک به ګډه چیلې کورونو ته بوزي، تاسو سره به زه ځم مدینې ته. بس چې دی ووی صحابو چغې جړاګانې شروع شوې او د صحابو ګیرې د اوښکو نه لمدې شوې. وی د الله رسوله معافي غواړو، زمونږ اوښانې او ګډې او چیلې مالونه نه دي پکار، زمونږ رسول الله پکار دی. مونږ خو تا خپل وطن فتح که ته به اوس مکه کې پاتې کېږي. وی نه، لولا الهجرتو لکنت امرأ من الانصار. وی که هجرت نه وی د به انصارو کې پیدا وی، او وی که خلق په یوه لاره ځي انصار په بله لاره ځي، زه به انصارو سره په لاره ځم. او که خلق په یو دره ځي انصار په بله دره ځي، زه به انصارو سره په دره باندې ځم. او نور خلق به ډېرېږي انصار به کمیږي. او ای انصارو، تاسو له به خپل حق خلق نه درکوي، خو صبر کوئ، ستاسو ملاقات به ما سره د حوض کوثر په غاړه کېږي. دا د بنو سعد تاریخ، د طائف تاریخ او د جعرانې تاریخ. نو جعرانې ته چې خلق عمرې لځي په دې بنیاد ځي چې حضور پاک مبارک دغه ځای نه عمره کړې ده، په دې بنیاد ځي چې نبی علیہ السلام هلته دمه کړې ده، د معجزې کوي ښکاره شوی دی او د غنیمتونو تقسیم یې کړی دی او د طائف په ډېرو خلکو احسانات کړي دي او مفتو کې خوشي کړي دي. په دې بنیاد خلک جعرانې ته ځي. بعضې خلک ورته غټه عمره وایي. دا د دین مسله هم ذهن کې واچوي، په عمره کې غټه وړه نشته، ټولې عمرې یو شان دي. البته صرف دومره ده که د مدینې نه عمره دې وکړه نو د حضور پاک یو سنتو باندې عمل وشو، د هغې موافقت راغی ځکه هغې د مدینې منورې نه عمره کړې. جعرانې نه دې وکړه نو د هغوی سره موافقت راغی ځکه هغې د هغه ځای نه عمره، نو لږ یو پوټۍ فایدهمنده خبره ده. او بل چې څومره لرې ځای نه بنده عمره وکړي، لبیک زیات ووي، قدمونه یې زیات په حرم کې راشي، نو ثواب ورته لږ زیات میلاو شي. نور عمره کې وړه او غټه نشته، ټول یو برابر دي. رب العالمین دي موږ تاسو ټول د حرمینو په سعادت باندې بهرور کړي. الله دا ټول مسلمانان دوستان مکې مکرمه او مدینه منورې ته بار بار بوتلی کې، ټول د بیت الله حج له بوتلی کې، ټول د مدینه منورې د حضور پاک ملاقات له بوتلی کې. او چې څوک تللی دي په دې سفر کې یا مخکې، خدای د هغوی قبولیت نصیب کې. تم بار بار دغه پاک ځای له بوتلی کې، د نبی علیہ السلام په نقش قدم هم تل نصیب کې، د هغې د سنتو اتباع هم نصیبه کې، د هغې محبت مینه د وینې په یو معمولي قطره کې خدای شامله کې. او د حرمینو تقدس او د هغه پاک ځای تقدس او محبت او عظمت خدای زمون په رګونو کې واچي. رب العالمین د نبی علیہ السلام آداب، د هغې د کلي آداب زمون نصیب کې، د بیادبون هم خدای په حفاظت او په امان کې وساتي، د مخالفت هم په امان کې وساتي، د حرمینو آداب هم نصیب کې چې څومره مریضان دی الله ټول له شفا ورکړي، که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کې، د چاروانې دشمنۍ تربګنۍ په روغې بدلې کې، چاته څه مشکلات پریشانې دي په خوشحالو یې بدلې کې، چاته څه ټینشنونه دي هغه له په روغو باندې بدل کې. الله چې چا حاجتمندو څه حاجتونه دي خدای حاجتونه وله پوره کې. رب العالمین دا بې اولادو له نارینه اولاد ورکې. الله که د چا په خپل منځ کې سره په کورونو کې بار بغضونه حسدونه دي په روغې بدل کې. زمونږ دا کلی دا علاقه چې څوک دې مانځله راځي د ټولو د دنیا او د آخر خیرونه برکتونه نصیب کې، او د شرونو او د فتنو د مخلوق د شر نه په امن و امان کې وساتي، او خدای د دنیا او د آخر خیر هم نصیب کې، د دنیا او د آخر د شر نه مساتي. مالونو کې عمرونو کې برکت پیدا کې، اولاد کې برکت پیدا کې.
او تم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک لاس د حوض کوثر وبنصیب کې داغي د جنډې لاندې جنت ته بوته کې اخر وخت په خپل دا کریمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله دی ولا شفا ورکی دا یو بل مرګری دی هغه دعا غواړي چې حاجت یې خدای دې ولا قبول کړي یو انسان د جمعې یو رکعت شي دغه بل عام مونږ په شان به خپل رکعت راوګرځي ښا راجح قول دا دی چې اختلاف پکې شته